د پنجشیر په غرونو کې شین غمی څه وخت او څنګه وموندل شو؟ کان کیندونکي په ډیر زیار او هڅو د غره سینه څیرې کوي څو دغه قیمتي ډبره پیدا کړي، خو دا زیار او هڅې کله بریا ته رسي؟ د آسیا په زړه او د افغانستان په پراخه لمن کې پنجشیر یوه ښکلې او غرنۍ سیمه ده چې د خپلو شنو درو، ښکلو منظرو او طبیعي منابعو له کبله خورا شهرت لري. د پنجشیر زمرد چې د نړۍ دویم قیمتي کاڼی دی د خپلو ځانګړتیاوو لکه د شفافیت، ښکلا، ځانګړي ژور شین رنګ او لوړ کیفیت له امله په نړۍ کې د لوړ ارزښت څخه برخمن دی. د زمردو کانونه په سختو غرنیو سیمو کې دي او د دې قیمتي ډبرو استخراج نه یوازې د دې سیمې بلکې د افغانستان د اقتصاد یوه مهمه برخه جوړوي. د همدې زمردو د کانونو کاري وضعیت ته د کتنې په موخه له کابل څخه ښکلي او غرنیز پنجشیر ته ځو. که څه هم لاره اوږده ده، تر پنجشیره د کابل ځینې ولسوالۍ مخته راځي. له پروان ولایت څخه تیریږو او ماسپښین 1:40 مرکز بازارک ته رسو. د ژمي ورځې دومره لنډې وي لکه د ژیړي مازیګر لمر چې د سترګو په رپ کې د غرونو شاته پریوځي. خو وړاندې تر دې چې لمر پریوځي، لومړی کار د پنجشیر د کانونو او پټرولیم ریاست سره له همغږۍ پیلوو څو د سبا ورځې کانونو ته د ورتګ لپاره خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړو. د دوی له ډاډ او همکارۍ سره مازدیګر ناوخته د پنجشیر ملي ټلویزیون ودانۍ ته ورغلو او شپې هم خپل تور څادر ورو ورو په ځمکه خورو. سهار چې لمر د پنجشیر د هسکو غرونو له څوکو سر راپورته کړ، نو له مرکز څخه د سفید چهر کلي په لور وخوځېدو. په لاره کې د پنجشیر سیند روانې اوبه او د ژمي سړه هوا خپل ځانګړی خوند او کیف لري. د ښکلا ټولې زړه راښکونکې نندارې د ستر ذات د قدرت ریښتینی انځور په ډاګه کوي او د زمردو په لټه تک هم د انسان ذهن ته د پنجشیر ارزښت لا زیاتوي. دې کلي ته په رسېدو د مکني درې قلات د زمردو د معدنوالو له استازي امان الله رضایي سره یو ځای کیږو او د مکني درې په لور حرکت کوو. د دې درې په خامه لاره له نیم ساعت تګ وروسته د مکني درې ته رسو. نور نو کانونو ته د موټر د تګ لاره نشته. موټر په سرای کې دروو او د معدن ساحې ته په سختو لارو پلي تګ ته دوام ورکوو. لاره په ګړنګونو د پورته کېدو ده. تر لنډ مزل وروسته مو نفس سوځي او د ستړیا احساس ډیریږي. خو لږ وړاندې پر اموالو بار آسونه ګورو چې په پیچومو خیژي. دوی خوراکي او نور توکي کانونو ته وړي. بیا هم ستړي مزل ته دوام ورکوو. ساعت وروسته د سفید چهر کلي له یو اوسیدونکي باز محمد سره مخ کیږو چې په یو کان کې شریک دی. دی هره ورځ خپلو ملګرو ته د کچر په واسطه خواړه او نور توکي کان ته خیژوي چې له موږ سره هم د کاري وسایلو په پورته کولو کې مرسته وکړه. باز محمد وایي لا هم ساعت مزل په مخ کې لرو څو کان ته ورسو. تقریبا 1 ساعت راه را مایم، 1 ساعت راه دیگه مونده که به مدنا برسیم. کله چې ژمی شي
هوا سړه او د ځمکې مخ په واورو سپین شي نو کانونو ته د اموالو د پورته کېدو غرنۍ لارې هم سختیږي. دوی هڅه کوي چې له وړاندې ورته خپل چمتووالی ونیسي. از طرف زمستان دیگه مشکل است، خرج بردن مشکل است، برف است، یخک است، راه بسیار مشکل است بردن خرج. په کانونو کې د زمردو موندل دومره اسانه کار هم نه دی. ډیر تاوانونه او زیانونه له ځانه سره لري. باز محمد 8 کاله وړاندې یو کان درلود چې له 1.5 کال کار کولو وروسته یې سقوط وکړ. تقریبا 8 سال پیش خودمون معدن داشتیم. دمیجا 1 سال 1.5 سال کار کردیم، معدن سقوط کرد. حالا هم معدن داریم، 2 معدن است دیگه، خرج میبرم بخشار خودمون دیگه خرج بردگار هستیم و کار میکنیم. سید آقا په کانونو کې یو بل شریکوال دی چې د میاشتې 4,000 افغانۍ معاش د اموالو د پورته کېدو اخلي او په کان کې هم شریک دی. در معدن شریک هستیم دیگه. 4,000 ما را معاش میده، نیم رقم شریک. دی چې کله یو ځل کلي ته ولاړ شي او خوراکي توکي کان ته پورته کړي نور نو تر سبا رخصت وي. روزی که مثلا طرف ده برویم باز دیگه کار نمیکنیم، فقط میریم یک بار وسیله میاریم تمام تا به صبح رخصت است. په مکنی دره کې تر ساعت پلی مزل وروسته د قلات کانونو نښې څرګندېږي. دا دره د نړۍ په کچه د زمردو د لوړ کیفیت له امله هم مشهوره ده. د کانونو چاپیریال یو ځانګړی ترکیب لري چې د طبیعي ښکلا او د کان کیندنې سختې او ستړي کوونکې لارې سره یو ځای شوي دي. د کانونو سیمې ته له رسېدو سره د کان کیندونکو کار او ژوند لیدو ته هم پام اړوو چې څنګه د دې قیمتي کانو په لټه سختو شرایطو کې له ژوند سره لوبې کوي. یوه ډله کان کیندونکو سره چې د کان کیندنې مجهز کالي او وسایل یې اغوستي دي د غرونو په زړه کې دننه تر 200 مترو مخته لاړو څو د زمردو په لټې پسې د کاریګرو ژوند او کار وګورو. معاذ الله چې د دې ډلې مشري کوي د غره په تیږو کې د زمردو په لټې پسې دی. دا چې زمرد څنګه پیدا کوي په اړه داسې وایي. حدوداً 1.5 ساعت متر زیر زمین آمدیم دیگه. فعلا در جایی که ما موقعیت دارم جایی است که فعلا کار میکنیم دیگه. اینی هم از رگاست، رگای زمرد اینیا دیگه. اینی هم از چقمق ما بجگی میگیمش دیگه. این بجگی ها اگر یک دفعه نمونه بده باز در این رگ زمرد میده. اصلی جنسیت زمرد که خوبش از اینی کمر است. اینی خاککار را در بین ازی که میبینی زمرد در بین ازی میباشه. جنس کمر هم زمردی، رگایش هم خوبش است دیگه. موقعیت کار ما فعلا همیجاست دیگه. ما اینجا را میکنیم اگر تا زمانی که سخت میشوه ما اینجا را کنده میریم. اگر چیزی باشه قطعی تا توان داشته باشه میکنیم. بعد از او که سخت شد یا محکم بود باز دیگه برمه میگیریم. دیگه فعلا اینجا قطعی ماشین برمه سوراخ کردیم ما. اما سوراخش باید 60 سانتی باشه، 60 سانتی باشه دیگه. نه بعد از او باز مواد پر میکنیم با بعد از او پلاکی را میمونیم با سر از را خوب محکم میکنیم که وقت در دادن این بیرون نبره. فعلا ما دولتی هستیم همون سوراخ‌های برمه را، همون سوراخ‌های برمه را که مواد پر کردیم یا شوره یا دیگه بارود فعلا ما را میخوایم در بتیم که در دادیم باید در 20 ثانیه خود از این منطقه دیگه دور کنیم. باید 50 متر خود دور کنیم. د زمردو په لټه د کان سپړلو تر ټولو خطرناکه شیبه په کمر کې ځای پر ځای شو باروتو ته د اور تر بلونې وروسته یوازې شاوخوا 20 ثانیې وخت لرو چې د چاودنې له سیمې څخه خوندي ځای ته ځان ورسوو. دار دادیم بلو بکش کنم.
همینجا استاد شد. فعلا ما برما را در دادیم. اینالی بریم تا وقتی که دود ازی بره دوباره پس بیم، ولی از مدان میبریم برای 20 دقیقه. 20 دقیقه بعد پس میاییم دیگه رگا را سعی میکنیم انشالله نتیجه با بعدا میبینیم. له شلو دقیقو منتظر پاتې کېدو وروسته بیرته کان ته دننه ورځو څو وګورو چې له چاودنې وروسته زمرد لاسته راځي او که نه. این ریگا را میبینی دیگه کندگی همو برماست، هم انفجار هم بمباست. حالا ما آمدیم فعلا رگا را سعی میکنیم دیگه انشالله نتیجه گیری میکنیم. بعد از نتیجه گیری اگه چه چیزی داشته باشه، اگر نتیجه داشته باشه، زمرد داشته باشه، با ریگا ازی را سعی میکنیم. اگر نداشته باشه با ریگا ازی را کارگرها در پشتون میگیرن میبرن اونجا پایان کراچی. ما در کراچی میندازن هم تو میبرن بیرون. حالا ما بسم الله گفته بخیر شروع میکنیم رگا در پالیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. این فعلا ما دولتی هستیم که دیگه رگا را سیل داریم. دیگه توکل به خدا، امید ما از خداست که یک چیزی سر بزنه دیگه انشالله همین زحمت های ما برایش نرود دیگه. این خاکای سیاه بسیار خوب شد. خاکا را کلش ادایی میندازیم. این خاکا را باز میبریم اونجا عوض قطعه هم میشویم. آل خویی را معلوم نمیشه تا کی را نشویم. اگر زمرد یک ذره کلانتر باشه در خاک معلوم میشه. اگر خرد باشه مثال از نیم گرم پا پایان باشه باز دیگه معلوم نمیشه. با ما مجبور هستیم خاک بشویم و بعد از اون نتیجه گیری کنیم که داشته باشه. باز اگر نتیجه داشته باشه نمونه بته یا انشالله زمرد داد باز این منطقه را پیش میبریم. ترڅنګ له یو بل کان څخه د چاودنې غږ واورېدل شو. این پایان است، نفری از پایان برو گپی نداره. د غره کاڼي وخوځېدل، شګې را پرېوتې. موږ وویرېدو خو کان کیندونکي ورسره عادي شوي دي. بم بود انفجار که جا را داریم امون رقم اونجا بود. خلاص شد یعنی؟ یک 30 متر زیر پایان است، 30-40 متر. معاذالله د خپلې تجربې له مخې پوهیږي چې تر کومه وخته خپلو کیندنو ته دوام ورکړي. هیله من وي چې دا شین غمی لاسته راوړي او تجربه یې دا هم ورښایي چې کله د خپل کار مسیر بدل کړي. ما فعلا کار داریم در راسته هستیم. یعنی راسته را 10 متر 15 متر الی 20 متر تلاشی میکنیم، یعنی کار میکنیم. اگر نتیجه داد این کار کردن میریم، اگر نتیجه نداد دیدیم که جنسیت کمرش خوبش نبود یا این رقم خاک سیاه نداشت یا این رقم بجگیهایش خوبش نبود، امو بجگیه امو جایی که زمرد میته خوبش نبود، باز اونجا را اعلام میتیم. باز میریم یک طرف دیگه شه توکل به خدا کار میکنیم. اگر جنسیت اونجا خوبش بود یا نمونه داد یا نتیجه داد باز اون هم همین رقم 40 متر 50 متر یا 100 الی 200 متر تلاشی کرده کار کردن میریم. تجربه ما نمی کمر خوب شد، اینمی را تلاشی کردن میبریم. اگر اینجا نتیجه داد این کار کردن میریم. اگر خدای ناخواسته چیزی نداد نتیجه نداد ما اینجا را اعلام میکنیم میریم از یک جای دیگه شروع میکنیم. د چې تیر ځل تر ټولو زیات زمرد ترلاسه کړي په اړه یې وایي. یک 7 ماه پیش ما از استقامت اینی رگ نام داره دیگه. از این رگ یک ذره زمرد یافتیم دیگه. قیمتش 75,000 دلار بود دیگه. این رگ تو کار کرده بردیم تا پایان بردیم دیگه. مسافه 10 متریش دیگه زمرد یافتیم، یک 8,000 دلار قیمتش بود. باز این رگ تا پایان بردیم دیگه. بر ما چیزی نداد. باز این رگ پس آمدیم به خاطر از اینکه اینجا زمرد یافتیم نتیجهش گرفته بودیم. همین رگ یک 20 متر بردیم بالا. در بالا هم نمونه بر ما داد، یعنی زمرد تو خامه که به قیمت نداشت دیگه. بالا بردیم دیگه اونجا بر ما چیزی نداد، باز مجبور شدیم استقامت ایلا بدیم.
دا چې په مکنی دره کې په لومړي ځل څنګه زمرد ترلاسه شول د کلي اوسیدونکی او معدنوال عبدالحق یې راته کیسه کوي. قصه کلانا میکنن مردم سابق جا علاق می آمد بازی نوبت مال می رفتن. یک نفر به نام حاجی محمد اولیا این نوبت مالش بودن می آمده اینجا بالا یک اواری کمر اینجا بزا خو بودین میره ای میکنه سعی میکنه چند تا بود سو زمین افتاده ایست امیار هم میگیره عجیبش میره نوبت مالش که خلاص میشه میگیره کابل میبره در سرای شاهزاده زرگری ها اونجا سابق بوده اینجا میره به یک زرگر نشان میده با زرگر نشان میده زرگر کی را سیل میکنه ایرا میخره از پیش از این گفته از این دیگه هم برو بگی بیار این میاد همیشه را میکنه دیگه رو با میبره سیل میکنه مردم کی روز به روز زندگیش خوب شده رویز زندگیش خوب شده رویز ایرا تعقیب میکنندش که بازی با کدوم نفر رازش هم میگه که نه تو گپ است این که میاد از پیش دیگه نفر میاد وقتی که نفر میاد این همیشه بود که مردم یک رو رخورد سر از این په کان کې کار کول آسانه کار نه دی. 200-300 متره په غره کې تګ تیږې ټوټه کول او شین غمی موندل د کاریګرو د لاسونو او مټو خواري غواړي. د زمردو د یوې کوچنۍ ټوټې د لاسته راوړلو د خوارۍ او زیار په هکله کان کیندونکی شاه عالم داسې وایي. ما سیل میکشیم از داخل معدن مسافت 200 متر 300 متر 200 متر 100 متر بریم ما سیل میاره بعضی وقت در کراچی میاریم بعضی وقت در دولچه میاریم. ما 8 سال شده میمادن کار میکنیم در 8 سال شاید مردم در فکر باشن که زمرد یک چیزی آسان است. ما خب زحمت داره کمر کردن که آسان نیست دیگه زحمت ریاض زیاد است. مردم بسیار فکر میکنن که آسان است که زمرد برین دمکوب گیر میاد من هم نه دیگه بعضی معلومات هست که 12 سال 20 سال 15 سال شده که کار میکنه تا رنگش هم نیده. کار معدن یکم مشکل است دولچه کشی داره کراچی کشی داره بعد کار دولچهش که هست یکم مشکل است دیگه کار کراچیش که هست آسان میاد دیگه. پخوا به په چټک مارتول او قلم کان کیندونکو کار کاوه خو اوس د پخوا په پرتله د کار ځینو وسایلو دوی ته کاري اسانتیاوې رامنځته کړي دي. ځینې کارکوونکي د پخواني کاري وضعیت په اړه داسې وایي. سابق که بود مردم این تو امکانات عالی سابق نبود مردم از روز همونجا توشیش هم میگرفت صبح چایش در خانهش میخورد میامد اینجا 2 نفر یا 3 نفر شریک میشدن 4 نفر 6 نفر شریک میشدن او وقت ماشین نبود مارتول بود قلم میگیم ما قطعی از اون میکندن فایره میزنن با دیگر پس هم میشدن میرفتن. خودم هم 1 سال 2 سال اکسل کار کردیم قطعی مارتول اکسل باز بعد از اون ماشین دستی پیدا شد مردم از ماشین دستی استفاده میکرد. این ماشین دستی وامیدی دیگه او قدر کار نداد به خاطر از این که یک کمی که اگر وامیدی صوف چقر میشد این پترولی بود دود میگرفت گاز میگرفت اکثریت مردم گاز میگرفت بازی نشد این نتیجه نداد بعد این سالهای بعدی ماشین کمپرسول پیدا شد. سابق مردم با بیل کلند با مرتول با هیچ کار میکردن حال ماشینای پیشرفته است. د زمردو شین غمی ډولونه څنګه پیژندلای شو او د غره له کومو تیږو څخه با ارزښته زمرد ترلاسه کېدلای شي د همدې پوښتنو په تړاو معدنوالو ته ور وګرځېدو تر څو خپلې تجربې را سره شریکې کړي. دوی وایي په کلکو تیږو او توره ایره کې تر ټولو شفاف تیز رنګه او با ارزښته زمرد موندل کیږي چې تر ټولو قیمتي زمرد یې کریستال ډوله دي. زمرد که رنگش 100% باشه وزنش از 10 کرات بالا باشه آبش هم بهتر باشه تقریبا زمرد کریستال میگه. بازو در کراتش فرق میکنه کرات 1000 2000 تا 3000 دلار اگر 100 کرات وزن داشته باشه کرات 5000 دلار هم به فروش میرسه. زمرد که در رگ در این تو خاک سیاه می باشه مثال رنگش است 80% 90% الا 100%. در این رقم خاک از می باشه مثال 40% یا 50% الا 60%. نظر به جنسیت کمرش خاک باشه یعنی سخت باشه دیگه این تو خاک سیاه داشته باشه دیگه زمردش هم خوب شد.
یکی زمرد کمرنگ است، ضعیف از رنگش، سفید است. و یکی زمرد شفتلی است، فهمید رنگش دیگه اونقدر تاریک سیاه نیست، رقم شفتل. یکی رقم زمرد رشقه‌ای است، شاتاب است. همین زمرد شفتلی بالاست در فروش و در ارزش. ځینې هیوادوال په هغو شګو کې د زمردو په لټه وي چې د کان کیندونکو لخوا د باندې اچول کیږي. کله هغو کومه ټوټه زمرد پاتې وي ترلاسه او وی پلوري. دوی خپل ژوند او ورځنۍ چارې پر همدې مخ ته وړي. خب ما خاکپال هستیم. معدندار اگر در معدن ها پیدا شد خاک بیرون انداختن، اینمو خاکا رو حالی ما میکشیم میشویم. اگر کدام تا خطا خورده باشه که در گیر ما بیا 10 روز 15 روز 20 روز اینمو رو میپالیم. اینه به اینمی رقم خاک میشویم موزه میاریم میزه میپرتیم در صدها جال اگر کدام نمونه بر ما برای این تو نیست برای دائمی به ما برای و به معدندار برای دنیا زیر پیسه میشه. او دلته بیا د همدغو کارکوونکو لپاره ملګري پر تناره پخې شوې تودې ډوډۍ تیاروي. 3 وخته پخلی ټول هم دلته برابریږي. شپه رابره شوه. له کلي او کور لرې د غره په ډډه کامل الدین نظري موږ ته په میلمستیا کې هیڅ کمی نه و پریښی. د یو دروند او ناپایه کار ترڅنګ په ګډه ډوډۍ خوړل تر نیمو شپو د زړه خواله او مجلس کول د دې کارګرې ډلې د ژوند یوه برخه جوړوي. که څه هم د غره په لمنه کې شپې سبا کول عادي کار نه دی، خو کارکوونکي د یوې اونۍ ټوله ستړیا د رخصتۍ په شپه په ناستو او کیسو دمه کوي. همین کار معدن که کار ثقیل است. در طول هفته که ما کار میکنیم یا در ماهی که کار میکنیم، در هفته 2 روز 1 روز 1.5 روز رخصتی که ما داریم دیگه، باز همین معدنکارا دوستا و رفیقا باز جمع میشیم در یک اتاق، یا 2 اتاق ما یا در 1 اتاق همسایه دوست رفیق جمع میشیم به خاطر همین رفع خستگی که ما خستگی ما رفع شوه، یا قصه میگوییم یا داستان میگوییم. نصرت الله د پنجشیر قانون و ریاست مسلکی انجینیر په سیمه کې د څارنې مسئولیت لري څو د غیر قانوني کیندنو او تخطیو مخنیوی وشي. من از نظارتگر هستم که از ساحه باید نظارت بکنم. باید از همیشه وارد ساحه موجود باشم که باید از کسی که زمرد میکشه یا کدام تا به جواز کار نکنه، تخطی نکنه. داخل ساحه معدن داخل معدن میریم، شاخهای معدن چک میکنیم، کارگر هم مسئول معدن هم خود میبریم. بعضی موضوعات دیگه سر تجاره است که باید تجاره در این ساحه باید نباشن، از با نظارت میکنیم که باید دستگاه نباشن. از خرید فروشی که در ساحه میشه زمرد ممنوع است. امان الله رضایی د 2 قانونو د کارکوونکو ترمنځ د ستونزو د حل کولو مسئولیت په غاړه لري. اینجا معدن‌ها کلشان در یک ساحه وجود داره، به خاطر در یک ساحه هستن یا یکی به دیگه سوراخ شدن، دیگه رگبری است، سیل یکی در سر دیگه میاد. به خاطر ما حل منازعات مردم یک 10 تا 15 تا موی سفید جمع میکنیم، اختیار از 2 طرف میگیریم، مصلحین اینمی مشکلات مردم حل میسازیم. د پنجشیر د قانون او پټرولیم ریاست د شمیرو لمخې تر 15,000 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په 1800 قانونو کې په کار بوخت دي. در ولایت پنجشیر بیشتر از 1800 ساحه زمرد ما ثبت و سروی کردیم که آماده جواز هستند و از این میان تقریبا 600 معدن آن جواز حرفوی اخذ کردن و گرفتن و فعل حال به تعداد 250 معادن آن فعال هستند که کار رویش جریان داره. در مجموع در معادن زمرد به طور مستقیم و غیر مستقیم در حدود 15,000 نفر مصروف کار هستند. د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د خپلسرو کیندنو مخنیوي په موخه په قانونو کې کار ودرول شوی و، خو له 1.5 کال را په دې خوا کار بیرته پیل شو. د دوی په وینا هر معدنوال ته جواز او کارکوونکي ته
د قانون و ریاست لخوا د کارت په ورکولو یې د خپل سر و کیندنو مخه ډپ کړې ده. دیگه یک نیم سال میشه حالی مردم جواز میگیره از طرف دولت، جواز داده میشه، مدنش اسکیج میشه و نموجه میای کار میکنی. سرکار والاش جواز داره و کارگرش کارت از طرف دولت. آزاد میای کار میکنی آزاد. سابق قسمی بود که هر کس می اومد دمدن هر کس کار میکرد یا دیگه قاچاق و دزدی بیگه پاس زیاد بود. حالا همی که کارت نداشته باشی اول همون پیدادرخانه که در پایان است نمیمونه به بالا بروی. سیستم جمع شده، برابر شده، خوب شده. این تا جای به نفس. با ضمانت همی مسئول جواز ما به کارگرایشان کارت شناسایی زمرد میتیم برشان که به ساحه به آسانی رفت آمد کرده بتانن و در حدود نزدیک به 5000 نفر ما کارت کارگری توزیع کردیم که اینا روزانه و هفتهوار در ساحه زمرد رفت آمد میکنن. کله چې معدنوال له کان څخه زمرد ترلاسه کړي نو لومړی خپل او د قانون و ریاست استازی خبروي. ترلاسه شوي زمرد له تللو وروسته مهر لاک او بیا بولی ته وړاندې کیږي. کسی که زمرد استخراج میکنه دیگه به ما خبر میدم و مسئول هستیم، نماینده مردم هستیم. اول ما خبر میشم، باز یک 4 نفر دیگه از نماینده استخبارات، نماینده ریاست معدن، نماینده قماندانی امنیه، نماینده کمیسیون سم شکایات همراه ما هستن. میان در سر معدن زمرد استخراج شده را در حضور شریکایش وزن میکنیم، مهر لاک میکنیم، باز او را میبریم به ریاست معدن گزارش میدیم که اقا زمرد برآمده. پخوا د پنجشیر زمرد په تور بازار کې پلورل کېدل، خو اوس د قانون او پټرولیم وزارت رهبرۍ د یوې ځانګړې کمیټې تر څار لاندې د علماو شورا د یوه غړي په شتون همدغه زمرد په کان کې مهر لاک او د بولۍ تر ورځې په قانون و ریاست کې خوندي ساتل کیږي. د بول دپاره خو دلته وزیر صاحب د معدن راغلی و، یوه کمیټه ځان سره د وزارت نه راوستې وه، د ولایت د رهبري سره مشوره په دې باندې وکړله. مونږ یو کمیټه ورته جوړه کړه د ولایت په سطحه باندې چې په هغې کې ولایت او د سم شکایاتو کمیسیونو، د معدن ریاستو او مختلفې ادارې، حتی شورای علما هم پکې هغه عضویت لري. د دوی د ډېرې دقیقې څارنې لاندې له معدن نه چې کله تیږه راوځي هلته مرلا کیږي، سیل کیږي، بیا هغه را انتقالیږي ریاست د معدن ته. د ریاست د معدن نه د بول په ورځ باندې د بول په میدان کې د تجارانو په مخ کې هغه خلاصیږي. د پنجشیر د قانون او پټرولیم ریاست د معلوماتو له مخې تیر یو نیم کال د 29 داوطلبیو په لړ کې نږدې 6 میلیونو ډالرو په ارزښت زمرد پلورل شوي چې 10% مالیه ملی خزانه ته جمع شوې ده. در حدود 1.5 سال میشه که استخراج زمرد در پنجشیر ادامه داره و در این مدت ما 29 داوطلبی در خود تالار مقام ولایت برگزار کردیم که در این داوطلبی ها بیشتر از 90,000 قیراط زمرد استخراج شده به ارزش 5.5 الی 6 میلیون دلار امریکایی به تاجران داخلی و خارجی به فروش رساندیم که از مبلغ متذکره 10% آن به بودجه دولت تحویل گردیده و متباقی 90% آن مربوط معدنکارای ولایت پنجشیر شده است. په تیر کې د زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه په یو او بل نوم له معدنوالو پیسې اخیستل کېدې، خو د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې د 10% مالیې ورکولو وروسته د معدنوالو پیسې سپینې دي او د بانک لخوا ورته رسید هم ورکول کیږي. سابق که بود امی پول که میدادی مثلا قماندان امنیه میگرفت، قطعی چند تا گرافیک داشت، ای تو بخشت رسید هم نمیداد و بانک هم رایت نمیکرد، پیسه از جیب شخص میرفت دیگه، ای تو بول نمیشد. حالی میفهمید که تو زمرد کشیده ای، تو از زنگ بزد که پیسه را بیار با ما بتی خلاص برو دیگه. حالی ای تو نیست، حالی فعلا بول میشه، پیسه در بانک داده میشه، امی 10% دولت در بانک داده میشه، پیسه خودت هم سفید میشه، آزاد میشه. سابق اگر میبردی از 4,000 دلار یا از بالا با صرف میده یا میره که چیز کنم یک جا اولا بکنم میگه تیرت از جا کدای یا از کی است، حالی رسید داری آزاد است که 10 لک دلار هم داشته باشی رسید داری،
یعنی پیسه خدمت است از زمرد است، یک دولت دادن بخش رسید داره تا پاداری آزاد است. پخوا به په قانونو کې د تیږو ماتېدو لپاره چاودیدونکي مواد په قاچاق ډول راوړل کېدل، خو اوس د حکومت تر څار لاندې شرکتونه دا توکي تولیدوي او په قانوني توګه په معدنوالو پلورل کېږي چې دوی ته ارزانه تمامیږي. باروت و امی مواد پتاقی و مواد بم کل امی شورت که بود بس سیستم قاچاق می آمد دیگه و اگر گیرم می آمد جنجال هم داشت. حال خوب شده که فقط امو 5-6 شرکت را خود تحت نظر امارات کار میکنن و امو 5-6 شرکت میارن به مردم عرضه میکنن، سیستمشون هم خوب است، سابق کرده ارزانتر هم است. په معدن کې کار کول له ځان سره زړه بوږنونکي پیښې هم لري، لکه ټپي کېدل، په غره کې بند پاتې کېدل، له غره راښویېدل، سترګې له لاسه ورکول او آن د ژوند په بیه تمامیږي. که څه هم هر معدنوال مکلف دی څو په معدن کې د لومړنیو مرستو کڅوړه ولري، خو په سیمه کې د روغتیایي کلینیک نشتون له کبله معدنوال اړ دي ټپیان له ساعتونو په اوږو راوړلو وروسته روغتیایي کلینیک ته ورسوي. خو بیا هم د یوې پیښې په رامنځته کېدو ټول معدنوال او کارکوونکي د پیښې ټپیانو ته د مرستو رسولو په تکل راوځي او یو له بل سره خورا زیاته خواخوږي لري. زخمی را روبرو شدیم، دیگه سنگل زده بودش، دیگه بسیار با مشکل تا کردیم، سر کت بسته کردیم، چوبا را جور کردیم بسته کردیم، 5-6 نفر بسیار با مشکل تا کردیم تا دیگه تا قریه را تا کردیم، با اوجا موتر گرفتیم بردیم شفاخانه. معدن خطر داره، واقعیتا آمدن رفتن داخل معدن، سنگ افتادن، از کولور شدن، این گپا خطر را دارم. 25 یا 27 سال پیش خودم از یک کو لور شدم، پای من موگار شد، بعد مردم زیاد جمع شدن، مردمایی که در معدن کار میکردن باز مرا در چوب چی کردن، بسته کردن، مرا در سر شانهشون آوردن به شفاخانه رساندن. چند وقت پیش یک کسی در بالا، یک برادر ما از بدخشان بود، اونجا همو بم بکنده بود، وقتی که پلاقی را یک دو سه بمب در میده، به بمب دیگه کمی بمب گم میکنه، می خروج خود دود میباشه، بمب یکی در بده، دور در بده، سه را در چهارم منطقه از پیشش گم میشه، تا که پیدا میکنه در میده، خدا کم پیشش که دور میخورم، بمب اولی صدا کرده زده بودش، پیش انداخته بودش، باز را پایین کردیم از اینجا ما یک جا خیلی دوستا و رفیقان دیگه مردم زیاد باز بردیمش دیگه تا که با فکر بگو که کلینیک آمد لانابه است، اینجا خیلی آنابه 2 ساعت یک ساعت راست از اینجا تا اونجا، تا که به اونجا رسید در جان داد شهید شد. یکی خود در صاب معدن که است واقعی که رخ میته در چندین واقعیش که ما خودمون بودیم، یکی کمک‌های اولیه در هر اتاق وجود داره دیگه. دفعتاً در مو اسنا دیگه وقتی که یک واقعه سر یک انسان رخ میته دیگه کسی نیست که بره در طرف کار، کل معدنکارا جمع میشن به خاطر همدردی یا هم کمک کردن قدم اون نفر که را نقل بتن. اول از کمک اولیه استفاده میکنن، باز نقلش میدن. همدردی 100% است. د معدنونو په سیمه کې د ټلیفون خدمتونه شتون نه لري. که یو کس ته د ټلیفون کولو ضرورت پیښ شي نو آن تر 10 دقیقو به د غره یو غاښي ته مزل کوي څو ټلیفوني اړیکه ټینګه کړي. در سایه معادن مکمل معادنی که طرف کار است، می شبکه‌های مخابراتی اصلا کار نمیکنه. خودتون این جریان هستی اصلا اینجا هیچ نه شبکه مخابراتی کار میکنه و نه هم اینترنت هیچ جا خوی شبکه مخابراتی کار نکرد که اینترنت هم نیست. یعنی مردم خیلی راه دور به سر پره و بلندی میروند، فکر کنید نیم ساعت راه 40 دقیقه راه بلند میبرند تا از اونجا یک جای بسیار موقعیت پیدا میکنن و از اونجا زنگ میزنن. اگر ضرورت عاجل اتفاق بیفته یعنی 20 دقیقه راه، نیم ساعت راه، 40 دقیقه راه از دورتر که از اونجا بروند با از اونجا زنگ بزنن. د زمردو په قانونو کې کیندنې اوس هم په حرفه‌ایي ډول ترسره کیږي او د پرمختللو وسایلو نشتون کیندونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د چارواکو په خبره د مختلفو هیوادونو پانګوال پنجشیر ته ورغلي او د زمردو په قانونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. مشکلم ده ما نمیست که لوازم پیشرفته نداریم که دود از زیره بکشیم یا دیگه ریگ از زیره بکشیم، بتانیم که به درستی زمرد را پیدا کنیم، دیگه ریگ ما را بکشیم، کارگرای ما دیگه صحت سالم میشه باشن. تیر کال دلته
فرانسویانو، امریکایانو، ایرانیانو، ترکانو، ازبکانو د مختلفو هیوادونو مسلکي معدنکاران راغلل. بیا له موږ نه اجازه وغوښتله لاړه په معادنو کې وګرځېدله. بیرته راکوز شوله، ساحه یې هم ډېره خوښه شوله او زمرد خو هسې هم د پنجشیر زمرد په ټوله دنیا کې مشهور او قیمتي زمرد دي. نو هغو ټوله دا وعدې وکړې چې موږ قیمتي وسایل راوړو چې دغه استخراج په هغه فني او مسلکي ډول باندې وکړو چې د کوم ضیاع چې راځي د دغه حرفوي کیندنو کې چې هغه موږ صفر ته راولو. نو هغه شرکتونه راغلي دي، سروې هم کړي ده، تللي دي، د وزارت سره په جریان کې وي خامخا. که څه هم استخراج حرفوي دی خو هڅه دا کېږي چې په معیاري ډول باندې هغه استخراج شي او د دې لپاره شرکتونو هم لوی شرکتونو خپله لیوالتیا ښودلې ده. کانونو پټرولیم وزارت هم هڅه کوي چې د پنجشیر زمرودو په شمول د هېواد ټول قیمتي کاڼي دقیق ډول باندې سروې شي او په لوی مقیاس باندې د قراردادونه وشي چې هلته معیاري او تخنیکي استخراج شرایط ټول په نظر کې نیول شوي. په غیر معیاري توګه د زمردو استخراج او د پروسس کولو فابریکې نشتون د زمردو ارزښت او قیمت کموي چې همدا زمرد بهر کې تر پروسس وروسته په ډیره لوړه بیه پلورل کیږي. زمرد میکشیم اگر عیبی باشه، اگر کم میده باشه، بازی تجارای است، تجارایی که مثال داده طلبی که میره زمرد میخرن و زمردی که عیبی است جای دیگه یک ذره میده است یا پرخ ما میگیم است با زور میبرند می بازارا دیگه کت میکنن. مثال کتش میکنن دیگه اگر نتونستن کت کرده، اگر ایجا جور کرده نتونستن بازی میره در خارج رفت این به طریقی اعلا جورش میکنن، مثال پالشش میتن، سایزش و کل چیزش جور میکنن، با دویجا قیمت بالاتر فروخته میشه نظر به ایجا. د کانون او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان د افغانستان قیمتي کانو پروسس او خرڅلاو لپاره په پلازمینه کابل کې په لابراتوار او متخصصینو سمبال او په معیار برابر د یو بازار جوړېدو خبره کوي. قیمتي کاڼي د افغانستان په ګوټ کې چې په قانوني ډول باندې استخراج شي د دې لپاره په کابل کې یو لوی مارکیټ په نظر کې نیول شوی چې هلته به لابراتواري د پروسس لپاره به خپلې ماشینري او متخصصین به په دغه برخه کې چې په قانوني ډول باندې کم کاڼي د افغانستان مختلفو ولایتونو څخه او ځانګړي ډول پنجشیر څخه استخراجېږي دلته راوړل شي او دلته د پروسس چارې او دغه شانتې هغه مخې ته لاړې شي تر څو هغه ارزښت چې د پروسس وروسته یو کاڼی پیدا کوي هغه په داخل د افغانستان کې پیدا شي. د یوې خوا به خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد شي او بلې خوا به پروسس شوي کاڼي له افغانستان څخه بهر ته صادر شي او په دغه مارکیټ کې داسې امکانات هم په نظر کې نیول شوي دي چې بهرني تجاران هغه وکولی شي دغې ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان کاڼي چې اوس په بهرنیو مارکیټونو او بازارونو کې خرڅېږي د هغې دپاره تجاران خپل افغانستان ته راشي او دلته وکولی شي چې دغه کاڼو ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان په قانونو پانګونې ته د مختلفو هیوادونو پانګوالو لیوالتیا ښودلې. د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي تر دقیق سروې وروسته به د آزاد رقابت له لارې لویو بهرنیو او کورنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره شي. افغانستان قیمتي کاڼو کې د پانګونې لپاره مختلفو هیوادونو پانګوال راغلي دي او لیوالتیا یې ښودلې په ځانګړي ډول روسي پانګوال، هندي او دغه شان د نورو هیوادونو پانګوال، خو تر اوسه پورې عملاً دوی سره کوم قرارداد نه دی شوی. هڅه کېږي چې په دقیق ډول باندې دغه صحیح سروې شي او اعلان ته ورکړل شي د آزاد رقابت او داوطلبۍ له لارې هم کورني هم بهرني لوی پانګوال او لوی شرکتونه وکولی شي دلته پانګونه وکړي. کانونه د افغانستان سرپټې طبیعي زیرمې او مهمې پانګې بلل کیږي چې ارزښت یې شاوخوا 3 تریلیونه ډالر اټکل شوی او په راس پړلو یې دغه هیواد د اقتصاد له پلوه پر ځان بسیا کولی شي. د اسلامي امارت په بېسارې هڅو د قانونو برخه کې د لسګونه میلیاردو افغانیو په ارزښت قراردادونه شوي او شاوخوا 8 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونې ته توجه جلب شوې ده.